زما لومړی واده 2 کاله مخکې شوی و او په 10مه ورځ زما خاوند مړ شو. د خاوند د مرګ نه پس خلکو ما پسې خبرې شروع کړې چې زه سپېره یم او زما سوري تور دی ان تر دې پورې چې زه خپلې خواښې د کوره بېیاره او مددګار وباسلم. سوري خو ټول تور وي او خبره د زړونو ده او ستا سترګې داسې وایي او داسې چمک پکې دی چې ستا زړه د نور نه ډک دی. ته ماته شاعر خو نه ښکارې. شاعر خو نه یم خو ستا په کتو مې په ژبه دا شعر راغلو. سترګې وي دوه سترګې خو بیل بیلې د کتو انداز چاته شي ګلونه د چا سترګو خو زما شاعري خوښه نه ده او د هغې وجه دا ده چې شاعر اکثر د خط نه وځي. ها البته خاص موقعو باندې مې شاعري خوښه ده. یو تپوس درنه وکړم که ستا اجازت وي تا د خپل واده نه پس 2 کالو پورې واده ولې ونه کړو او زما سره دې واده ولې وکړو؟ رښتیا درته ووایم ولې رښتیا ویل دومره تراخه دي؟ او رښتیا ویل خو تراخه وي. ووایه ما ته چا رښتې نه انکار هم نه دی کړی خو د دې بنیادي وجه زما کشره خور غوټۍ ده او تا دې شرط ته غاړه کېښوده. خو په دې رشته کې زما رضا صرف او صرف ستا خور ده. ها زما مور کمزوري ده او چې کله ماته ستا تصویر وښودلی شو ورسره ستا د خور تصویر هم او ما ته وویل چې ستا شرط ستاسو د خور دی. نو ما ته احساس وشو چې یوه ښځه د خپلې خور سره دومره مینه کوي. نو ما سره زما مور سره هم ډېره مینه کوي او په دې رشته کې موږ دواړه سوداګر شو. هغه څنګه؟ خو هغه داسې چې تا ته د خپلې خور تحفظ پکار دی او ما ته زما د مور خدمت پکار دی او زه به ګورم چې په دې سودا کې موږ دواړو ته څومره ګټه ملایي. دا چې زما بچپن کې د نفرت کوم مزغې کرلې دي هغې زما د زړه چړې ختمه کړې. دا دې ماله یو ځل خدای پاک په ګوتو راکړي نو زه به ستا وینې وڅښم ستا مینه سوداګري وه حقیقي نه وه بلکې لالچي وه او د یوې ډمې نه بدتره وه. ګل ها په کومو سوچونو کې ورکې؟ ښځې دي د نفرت قابلې. ته ښځو نه ولې دومره نفرت کې؟ هره ښځه د نفرت قابله نه وي. خو ما سره چې ګلالۍ کم زیاتې کړی دی کم زخمونه یې راکړي دي زه به ستا د زخمونو پټی جوړېږم. غوټۍ کور څنګه دی؟ ډېر ښکلی دی. تھینک یو.
ستا نه مې تپوس کو چې دومره سهار وختي څنګه پاڅېدې؟ دا تپوس زه تاسو نه کوم چې تاسو سهار وختي ناشته څنګه تیار کړه. دا څه وې؟ دا څنګه خبره شوه؟ د یو مالداره سړي ښځه. نو لیونې د دې دا مطلب خو نه دی چې زه کټ ته وخېږم او هېڅ کار نه کوم. زما مطلب دا دی چې مس فرحان زما په ځای هغه تا سره ناسته وي. ګلاله زما غفون اوهو نن خو دواړه خویندې ډېرې خوشحاله یې خو غوټۍ دا خپله ښایسته خور دی پوهېږه که تاسو چېرته روان یې څه؟ زه لږ وکیل له ورځم. ها رښتیا غوټۍ کور دې خوښ شو؟ او فرحان بھائی ګلالۍ زه درله ځم سبا. صحیح. فرحان بھائی ډېر ښه انسان. بېشکه. هسې نایاب د دې ښځو دا مالداره سړي ولې خوښ دي؟ د هرې ښځې خپل یو فطرت وي. دا ټکو وی نایاب چې ته نه وې نو زما وجود به خاورې و او چینجو به خوړلې. هر مانځه کې مې غوښتلې زما په زړه کې اوسېدلې ما ته وی ګران ما ته یې ځکه راکړې ما په اسمان غوښتې ما په اسمان غوښتې الله پس مکه راکړې الله پس مکه راکړې. पस्पिनोले चूमे बंगड़े ते यारा सीना की में जड़ गए ते पस्पिनोले चूमे बंगड़े ते यारा सीना की में जड़ गए ते. معافي غواړم ټول عمر مې یوازې تېر کړی دی ځکه رانه د ور ډبولو چلم هېر شوی دی خو تاسو ته مې دا خبره کوله خپل میوزیک اواز لږ کم ساتئ هلته مور بیماره ده. سوري آئنده به خیال ساتم. دا خو زه کله کله سوشل میډیا اکاونټ لا ویډیو جوړوم. نه ته دلته بالکل آزاد یې چې څه دې خوښوي هماغه کوه. ستا په وجه خو ماته ستا د خور غوندې ښایسته ښځه میلاوه شوې ده او ته ما قبوله کړې او چې څه ته دې ضرورت وي نو ماته وایه. Oh shit. ګلاله ته خوشاله خو یې که نه؟ جی خوشحاله یم. او تاسو؟ او زم خو مطلب دا چې تاسو دا غوښتل چې د فرحان واده یو کم عمره جینۍ سره وشي. خورې خورا ستا عمر 45 کاله دی او د دې عمر دی 40 کاله که چېرې ته کم عمره جینۍ سره واده وکړې نو د دې کور وارث په پیدا شي. دومره روپۍ پیسې جیداد د کور وارث خو هم پکار دی که نه؟ خفه کېږې ما ځکه چې فرحان دا فیصله د ستاسو د خدمت لپاره کړې وه. ستا څه خیال دی؟ موږ سره دومره روپۍ پیسه جیداد بزنس دی موږ ته د خدمت نه د اولاد ضرورت دی. دلته د دې کور وارث پکار دی. اوهو خورې ته دا خبرې پرېږده. په خپلو او په نوکرانو کې ډېر فرق وي. اسې زما په خبره باندې مه خفه کېږه چې زما ورندار تا نه 11 کاله کشره وې نو څومره به ښه وه. ته خو اسیم یو کونډه یې.
ستا ښځې د طلاق غوښتنه کړې وه؟ که هغې ما نه طلاق غوښتی نو ما به ورکړی خو افسوس چې د یو بېغرته په خبرو کې راغی. ګوره زه ګلالی نه یم، زه نایاب یم. ته ټیک وایې. دا زه د خاورو نه اوچت کوم او د هر څه مالک یم. تا ته پته ده د محل نه زیات زما خاوره خوښه ده. هغه څنګه؟ هغه داسې چې په خاوره کې ګلونه کیږي او هغه ګلونه هر طرف ته خوشبویه خوري. ته ګوره تا سره زما په ژوند کې سپرلی رالو. واقعي چې ته نایاب یې. دا هغه ایرۍ چې د خاورو نه دې سره زر کړه. फरहान भाई ولې دا څه دی وګوره ولې دې کیسه دي؟ زما په ویډیو باندې دومره لایک او کمنټس دا څه دي؟ ولې په دې کیسه دي چې پردي خلک په کمنټس کولی شي؟ کما په کمنټس وکړو نو په دې کې څه بده خبره ده؟ کم از کم زما تاسو نه دا امید نه و. ها نو ته په دې خبره خفه یې؟ دا صحیح ده، زه به دا کمنټ ډیلیټ کړم نو. عجیبه خبره ده نو څه ویلی شم. راځه زه ستاسو شکریه ادا کوم. نو څه؟ تاسو چې زما په سر مور له جواب پر اور زما حمایت وکړه. اوهو هیڅ خبره نه ده، دا خو معمولی خبره ده. او زه ستا دپاره هر څه کولی شم. اسی زه تاسو نه ډېره امپرس شوم. زه خو په دې خبره حیران یم چې دا زاړه خلک نوي نسل ته په کم نظر ګوري. نن سبا خو د کمیزو پرتوګ زمانه تللې ده، د پینټ او د شرټ فیشن دی. تاسو د ماډرن ذهن مانی تاسو ډېره مهربانه. خبره واوره، راشه دلته، راشه کېنه. ګوره دا چېرته ځان ته په آینه کې کتلي دي، زه هم تا نه ډېر زیات متاثر یم. لږ ځان له په آینه کې وګوره.
یو ځل خو به دې خامخا خپلوم. کمې به پوره شي نور به څه وکړي. نور تا به د دې کور نه وباسم. مشکل ده زه ستا نه بغیر د کور نه نه وځم. څه؟ زما مطلب دا دی چې فکر مه کوه. ये क्या किया? ګلالی ته دا په کومو سوچونو کې ډوبه یې؟ د ګلغوټۍ باره کې مې سوچونه کول. او هغې ما نه هم تپوس وکړو. هغه ډېره هوښیاره جینۍ ده. هغې راته وویل چې دا کور هم د خور په نامه کړو که نه. هغه هوښیاره ځکه ده چې زما خاوند د هارټ اټیک په وجه مړ شوی و او پراپرټي یې د رور په نامه کړې وه او بیا هغه رور یې زما نه هر څه واخیسته او موږ دواړه یې د کور نه راوویستو. زموږ مدد هیڅ چا مو نه کړ او پوره 2 کاله مې د کرایې په کورونو تېر کړي دي. ګوره ګلالی زه به خپله دا ټوله پراپرټي ستا په نامه کړم. ما ته په دې کې هیڅ اعتراض نشته. صرف خبره مې د دې مشرې خور ده. بس چې د هغې په زړه کې ستا اعتماد وي. انسان کو هر عمر شکی خو مینه او خلوص د غار یو شکل لري. د خپل خاوند په مرګ خو به ته ډېره خفه وي. نه خو ما ته اندازه شوې وه. اندازه هارټ اټیک ناڅاپي مرګ څه عجیبه غوندې خبره ده. بس دا د ښځې شپږم حس و. صبر او حوصله که چېرې په ما څه کېږي نو تا ته به مخکې نه اندازه کېږي. الله دې نه کړي.
دا تاسو څه فضول خبرې کوئ؟ څه نه زما زړه ته درد رسې، مرګ حق دی. په داسې توره شپه داسې ژورې خبرې، بس دا خبرې پرېږده، راځه چې اوس وده شو. مرګ حق دی. اخر تا ماله څه راکړل؟ زما یو خواهش تر اوسه پورې تا پوره نه کړه. کوراب تا ته خو زما د حیثیت پته ده که نه؟ داسې خو به ډېره ګرانه شي. څه مطلب؟ مطلب دا خو ته زما خواهشات نشي پوره کولی، نو بس زه به درنه لاړه شم، دا کور به زه پرېږدم. نه، نن نه پس زه هوسټل کې اوسېږم. ته به هوسټل کې نه اوسې، ته به هم دلته اوسېږې. ته غواړې زما بېعزتي وشي؟ ستا بېعزتي وشي؟ ولې به بېعزتي کېږي؟ زه به د ستا د عزت حفاظت کوم. فرحان بھائی ما پسې لګېدلی. ته لا وړې، هر څه به ټیک شي. زما په بدل کې ته عشق کول غواړې. زه ستا د خور نه خو نه یېرېږم. فرحان بھائی دا څه روان دي؟ خورې دا جینۍ مې لږه پویوله. ये क्या किया?
فرحانه دلته څه کې؟ د خدای د کمرې نه د جړا आवाज راتلو ځکه راغلم. ته راځه زه تاله چای پخوم. ګلالۍ ته دلته ما ویلو چې ته زما د لاس ګرمه ګرمه چای وڅکې. ولې نوکران څه شو؟ د نن نه پس نه به زه په خپل لاسو باندې چای پخوم او تاسو باندې به اسکم. ټیک ده څنګه چې ستا خوښوي نو. زه ته زه دننه کښېنه زه دله چای راوړم. اوکې. دا چېرته ځان ته په آینه کې کتلي دي زه تا نه ډېر زیات متاثر یم. ولې به بېعزتي کېږي؟ زه به د ستا د عزت حفاظت کوم. फरहान भाई माँ पसी लगे दे ته لا وړې هر څه به ټیک شي. जमा पे बदल की तयश को गॉड فرحان دا والے چې ما دله په خپلو لاس پخ کړي دي ډېره مزه به درکړي. هر څه درکم. نن ما خپل وکیل راغوښتی دی. دا کور او دا بنگلا زه به ستاسو په نوم کوم. जपदे हर सा लानत कोम त ढेर बेकार इंसान है. बेकार زنا تی تو پیغما ما ستا خور سره واده ستا د پاره کړی ستا د پاره. نن به زه تا سره داسې حرکت کوم چې دا دنیا
تا ته هارت اٹیک شوی دی زهر مې درکړی دی ته به مرې خورې تا ته ما ویلو که نه چې ستا حفاظت به زه کوم ومې که که نه ستا حفاظت ده ما سره زیاتې وکړو او ما د ده نه مخکې یو کس سره زیاتې کړی و هغه ډېر شریف انسان و د هغې سزا ما ته میلو شوه سزا خو لا تا ته نه ده ملاو اوس به درته ملاوي ګلاله ته په خواهشاتو پسې لیونی وې که نه زما غریبۍ پورې دې خندل ودې د خواهشاتو انجام چې د خپلې خور عزت به دې پکې بایللی و ما که تا له دولت نشو درکولی تا او ستا خور له مې عزت خو ورکړی و که نه تیاره شه خپل مرګ ته رورا بھابی تا څوک زما ورندار دې پړکا خاموش خاموش واوره د خپل رور کارنامې او د خپلې بابي ستا دا بابي زما ښځه وه د دولت او د خواهشاتو دپاره زه پرېښی وم او دا اوس ستا رور دیم خواهشاتو پسې لیونی و ستا رور زما ښځې سره نکاح د پاسه نکاح وکړه هغه ځکه چې هغه زما د ښځې خور ته غلو او دواړه مې ختم کړه اوس ناسته اوسه د دواړو سر ته او جاړه ګل غټې راځه